هر مصیبت چې تاسو ته دررسي، که هغه په بدن کې دی، که هغه مصیبت په مال کې دی، که هغه مصیبت په بچو کې دی، که هغه مصیبت د هغه څه په باره کې دی چې موږ سره محبت ساتو، یا د هغه څه په باره کې دی چې په موږ ګران دی، فبما کسبت ایدیکم، فبما کسبت ایدیکم، وګوته کولو کوي الله وی د هر څه د هغه څه د لاسه کېږي څه چې ستاسو لاسونو کړي دي. نو کله چې ستا په لاسونو باندې ګناهونه ډېر کېږي او د الله نافرمانیانې ډېرې کېږي، نو بیا به هم دقه کېږي چې مصیبتونه او غمونه به دباندې ډېر راځي. مصیبتونه او غمونه د یو نه به وځي په بل کې به ونښلي، یو نه به وځي بل کې به نښلي، او دا ژوند به دې ټول څه شي، دا به لنډ تنګ شي. دا ژوند ګوره لنډ تنګ چې هم د دې ګناهونو د لاسه شي. ومن اعرض عن ذکري فإن له معیشة ضنکا ونحشره یوم القیامة اعمى. الله وی څوک چې زما د دین نه مخ واړوي، زما د ذکر نه، زما د قرآن نه، د وحي نه، د پیغمبر د حدیثو نه، د دې نه چې څوک هم مخ واړوي، فإن له معیشة ضنکا، الله وی د دې دپاره به ژوند وي، هغه به ډېر لنډ تنګ ژوند به وي، د غمونو نه ډک ژوند به وي، دی به ډېر د پریشانۍ په ژوند کې، د ده په ژوند کې به خوشحالي نه وي. او دا سناشنا حقیقت رب العالمین بیان کړی دی. موږ په خپلو سترګو دا خبره لیدلې ده او په خپل هم دا خبره محسوسه کړې ده چې کله ګناهونه د انسان نه وشي نو په ژوند کې څه مسله راځي. دا خبره ښه واضحه ده. زمونږ څه ناشنا ذهن دی، لکه اوس مثال کې زه یو کار دپاره منډې ومه نه کېږي. مثال زه د یو کار دپاره منډې ومه او هغه کار نه کېږي، نو زه به ټول سوچ دا ولې نه هغه پلاني ته ووایه که نه، هغه پلاني ته ووایه، او نه که پیسې ورکوه به نه شي، که واسطه پسې وګورو وبه نه شي، که موږ په بل علاقه کې وکړو هلته به ونه شي، که پلاني ځای ته پسې لاړ شو هلته به ونه شي، او که دا وکړو وبه نه شي، او که داسې وکړو وبه نه شي. چېرته دې ته سوچ نه کوو چې زما د الله سره رابطه څنګه ده. کیدای شي دا یو مصیبت وي په ما باندې راغلی د ګناهونو د لاسه، کیدای شي دا دروازه ماته بنده شوي د ګناهونو د لاسه. دې ته والله زموږ سوچ نه شي ډېر، یعنې ډېر لږ خلک به چې د هغوی به دې خبرې ته سوچ شي، او هغه به ډېر دینداره خلک وي په اوچت درجه کې وي د ایمان، چې هغوی ته څه مسله راشي او د هغوی ذهن ډایرکټ دې ته لاړ شي چې یاره زما حالات څه دي ګناهونو په هکله، او زه عبادت کې څنګه یم، کمزوره خو نه یم، ګناهونو خو رانه ډېر نه کېږي که نه، او دا قسمه خبرې وګورو مراجعه وکړي چې یاره د دې د لاسه په ما باندې دا مصیبتونه راځي. داسې ډېر لږ خلک دي. نور چې کله موږ ته څه مسله راشي نو اکثر خلک هغه دغه دنیوي منډې وایي، یو ځای ته لاړ شه او بل ځای ته لاړ شه او دغه ځای کې تپوس وکړه دلته، او دې ته نه ګوري چې یاره کیدای شي زه په ګناهونو کې واقع یم. ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابه. او دا خو د الله رحم دی چې په هره ګناه ګوره موږ نه رانیسي. که چېرته زموږ د لاسونو نه چې څه کېږي او په دې اکدم الله موږ رانیوی که نه، نو په دې ځمکه باندې به زنده سر یم الله وي نه پاتې شوی، هېڅوک به هم نه پاتې شوی، د هر څه به ختم شوی. نو د ګناهونو د لاسه څه کېږي، مصیبتونه راځي، په ناشنا ناشنا مصیبتونو کې به ونښلي. لوی مصیبت، بیا مصیبتونه هم ګورې قسمونه دي، مصیبتونه څه دي، قسمونه دي. لوی مصیبت دا دی چې په تا باندې مصیبت راشي د دین په باره کې، چې په تا باندې مصیبت راشي د دین په باره کې، او همیشه دا سوال کوه اللهم لا تجعل مصیبتي فی دینی، یا الله زما مصیبت په ما چې کوم را روان دی یا کوم امتحانونه چې راځي یا الله هغه په دین کې مه راوله، یعنی د دین په باره کې په ما باندې مصیبتونه مه راوله.
په دین په باره کې په ما باندې امتحانونه مه راوله. دنیوي مصیبتونه هېڅ خبره نه ده، د هغې سره بیا هم څه ګزارش وکړو چې دین کې د مصیبت راغی که نه، نو دا ډېر لوی مصیبت ته الله سبحانه وتعالی زموږ د ټولو د ایمانونو حفاظت وکړي. الله دې موږ د هغه مصیبت نه لرې ساتي چې کوم مصیبت په دین کې راځي.